په کابل کې یو نوی موډل مارکس موټر په 1000 افغانۍ وپلورل شو. د نصرتي موټر پلورنځي له لوري په یوه قرعه‌کشي کې دغه موټر وپلورل شو. د یاما په نوم ځوان دغه موټر ګټونکی شو. هموطن عزیز ما که خوششانس این قرعه‌کشی ما شدن اسمشان یاما جان است. یاما جان ولد عزیز الرحمن. په کابل کې د نصرتي موټر پلورنځي له لوري دغه قرعه‌کشي ترسره شوه چې د 15 ورځو را په دې خوا نږدې 200 کسانو نوملیکنه ورته کړې وه او د روان کال د جوزا میاشتې په 11 نیټه دغه قرعه‌کشی ترسره شوه. ما یک اراده موتر مارکس 300 جی پرمیم را با قید قرعه گذاشته بودیم و کلا 17 روز میشه که ما تصمیم به این قرعه‌کشی گرفتیم و تقریبا 200 نفر از عزیزا و هموطنای ما شامل این قرعه‌کشی بودن و تکت خریداری کرده بودن. امروز هم قرعه‌کشی برگزار شد و یک هموطن ما به اسم یاما برنده این موتر مارکس 300 جی پرمیم شد. ما برشان از طرف هیئت رهبری نمایشگاه موتر فروشی نصرتی تبریک و تهنیت عرض میکنم. دغه قرعه‌کشي په مراسمو کې دینی عالمانو او د سیمې مشرانو هم ګډون کړی و. ویل چې د هیواد سوداګر دې د بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي او دا ډول پروګرامونه دې په پوره صداقت سره ترسره کړي. اگر یک کس صاحب می بخت شود و می صاحب یک موتر شود و او انتظارش داشته باشه که خدا برای ما یک موتر نصیب کنه در 1000 افغانی، طبعا در قبال قضیه یک باخت بزرگ به این است که آجی عبدالخالق پروانی طبعا مثال 3000 یا مثال 3500 دلار دیگه شاید ضربه بخوره ولیکن امیر ایثار بکنه به عنوان یک حبه. پروسه قرعه‌کشی شکلی است که به تاریخ 31 جوزا ما این موضوع را گفته بودیم. قرار وعده ما وعده کرده بودیم، روزش پوره شده. دوستا در مجموع همه گپا را گفتن و جای نداره که ما زیاد پرحرفی بکنم. تمام گپا دوستا گفتن و ما آرزویم این است که هر کسی که خوششانس باشه امور ما پیش از پیش برش تبریک میگم. ځوانانو دغه قرعه‌کشي نه خوښي څرګندوله که چیرته بخت ورسره ملګرتیا وکړي نو د 1000 افغانۍ په بدل کې به نوی ماډل موټر ترلاسه کړي. د نمایشگاه برادران نصرتی ما در اینجا آمدیم خاطر که جانس فکر آزمایش کنیم. توکل به خدا باش ببینیم که چی میشه دیگه. یک دربانیت مردم جمع‌آوری میکنن و یک موتر مازدک ساماندن برای نشرات و چانسی که برای هر فردی که میبره برای زود داده میشه و ما آمدیم در این مراسم ما اشتراک نمودیم و میبینیم که چانس ما را آزمایش میکنیم. د یاد موټر پلورنځي مسؤلین وایي چې له دغه قرعه‌کشي موخه دا وه تر څو له یو بېوزله ځوان سره د لوی اختر په ورځو کې مرسته وشي او د ځوانانو د خوښې دغه په زړه پورې د نوي موټر قرعه‌کشي یې ترسره کړه.